والتصدیق ايضا قسمان احدهم البدیهی والاخر النظری. تصدیق هم 2 قسمه ده، یعنی اذعان چې ته په مسئله کې دا 2 قسمه ده. یو بدیهی ده یو نظری ده. بدیهی چاته وایي چې دلیل نه غواړي، نظری چاته وایي چې دلیل غواړي، په دلیل حاصل کې. او سوال ده چرګه تصدیق خو ځان ته وایي، ځان خو قیام کې ده بره وره قضیه و د ذهن ته راشي، بیا بره ځان پیدا شي، با عقل کې اعتماد باور په دې خبره باندې باور چې دا لاندې قضیه چې پرته ده ما من حیثیت د ذهن کې دا مطابق للواقع ده، نو تصدیق خو ځان ته وایي. نو ایزان خو بدیهی ده، دا خو له سره دلیل غواړي نه. ایزان خو عقل سره بر عقل کې پیدا شي، نو دا د عقل صفت ده. لکه عقل نور صفاتی کنه، دا بخیل ده، دا سخی ده، دا د عقل د روح خپل صفات دي، دا بدیهی دي. هر چا ته معلوم ده خپل نفس چې زه بخیل کنه، هر چا ته معلوم ده خپل نفس په صفاتو سره. نو دا علم حضوری ده. صفات چې دي نفس کې پراته دي، دا علم حضوری ده. دا صفت خپل حاضر ده نفس ته، دا نه بدیهی ده نه نظری ده. دا څه ګوره دا ایزان څه ده، دا خو له سره نظری ده نه، ځکه ایزان دا د نفس صفت ده، باور اعتماد. صفات د نفس چې وي هغه خپل حاضري نفس پورې ولاړي، نو دا صفات د نفس دي. صفات معلوم د علم حضوری دي، ځکه خپل حاضري کنه، صورت پورت ته ضرورت نه، خپل حاضر د ایزان تا نفس کې، خپل حاضر د شجاعت تا نفس کې، خپل حاضر د سخاوت تا نفس کې. دا سیزانم اعتماد، دا خو نفس کې خپل حاضري. نو چې خپل یو شای حاضري د سره صورت واسطه نه، دا خو علم حضوری. علم حضوری چې هغه نه بدیه نه نظری، بدی نظری دا خو د علم حصولی اقسام دي. دا سوال شه. نو سوال دا څه چې لکه توی تصدیق 2 قسمه ده، یو بدی ده یو نظری ده. نو تصدیق خو ایزان ته وایي، ایزان خو نفس کې پیدایي، صورت نه قضیه تازین تراله هلته نفس کې ایزان پیدا شي، باور په دې خبره چې دا قضیه من حیثیه کې دا مطابق للواقع ده، پس بره ایزان پیدا شه نفس کې. نو ایزان خپل پیدا شه، داسې نه چې صورت مورت نشته، خدای ایزان اعتماد پیدا کا الله اتا په دماغو کې عقل کې. نو دا د عقل صفت ته، صفات معلوم د علم حضوری، ان بدیهی نه نظری. ته څنګه وایې چې تصدیق دا 2 قسمه ده، یو بدیهی ده یو نظری ده؟ جواب دا چې تصدیق په معنا د مصدق سره ده. مصدق من حیثیه کې قضیه بر قیام کی ایزانی، بر ایزان پیدا کی کنه، لاندې من حیثیه کې قضیه وي. لکه ما ذهن کې د زیدون قیام دا قضیه ده، دا مصدقه ده. بر عقل کې ما ذهن کې ایزان پیدا که الله پاک په دې خبره باندې چې دا زیدون قیامون من حیثیه کې چې دا ما په ذهن کې چې دا مطابق للواقع ده. نو تصدیق په معنا د مصدق سره ده. او مصدق دا قضیه ته وایي، دا من حیثیه کې چې قضیه څه ده، دا قضیه مصدقه دا مراد ده. نو دا معنا چې مصدقه 2 قسمه ده، یو بدیهی ده یو نظری ده. بدیهی مصدقه چاته وایي چې تا یوه قضیه په ذهن کې مصدقه یي، یعنې تا یې ځان په تصدیق دي، خو دا مصدقه قضیه دلیل نه غواړي. زیدون قیامون مستا ذهن کې قضیه د دلیل نه غواړي، نو دا مصدقه قضیه ده، تا تصدیق را په، او دا مصدقه قضیه تا په من حیثیه د ذهن کې ده. داسې نه چې قیام کې ده، قیام کې خو ځان ده چې رب پیدا کړی ده په وجود نورانی سره، داسې نه چې قطع نه بره تللی ده، داسې نه ده. دا قضیه چې ده مصدقه ده، دا زیدون قیامون، دا مصدقه قضیه بلا دلیل. کله مصدقه قضیه
مع الدلیل. لکه ته القیام القیامت حق، قیامت حق ته، عذاب القبر حق، دا اوسینه مصدقه قضیه ده. په دې باندې تا تصدیق او دې باندې به دلیل وای، دلیل ته محتاج ده. چې ان امور ممکنه اخبر بها الصادق المصدوق، دا امور ممکنه دي. قبر کې عذاب دې څه معنی ده؟ خدا معنی ده چې زمکه کې نه یا تکلیف ده، نه دا خو څه ګرانه نه ده، خو ته ممکنه، زمکه ممکنه ده، نه ممکن ده، تکلیف ممکن ده. تکلیف باره کېدای شي، نه کېدای شي. باره ته خو تکلیف کېدای شي، خو چې نه بیا تکلیف کېدای شي. دې کې چې استحاله ده، دا خو ممکنه خبر ده، واقع ده، لکه ډوډۍ خوراک. نو ان امور ممکنه، دا امور ممکنه دي. اخبر بها الصادق المصدوق، دې متعلق خبر ورکړه ده نبی پاک مبارک صلی الله علیه و وسلم، الصادق فی اقواله المصدوق من الله، الصادق المصدوق، الله طرف نه تصدیق شوی ده. هر امر ممکن اخبر بها الصادق المصدوق، چې یې ممکن، چې ګرانه کیسه نه، محاله نه. ا دې متعلق خبر ورکي الصادق المصدوق، دا سه ذات پاک چې صادق مې مصدوقي الله یې تایید کړی. فإن واقعات، دا خو یقینا واقع دي، کې د کذب احتمال ختم ده. دی وجنه دا عذاب قبر او دا جنت او دا جهنم، دا ټول امور واقعات، دا ټول امور واقع دي. دا نه دا اوس مصدقات دي، دا قضیه دي چې عذاب القبر حق، جنت حق ده، حساب حق ده. دا قضیه دي مصدق دي. خو دې باندې دلیل وایي، دلیل به په مصدق وایي. تصدیق خو بره ده ځان او بسیط ده، او بدیهی ده، نفس صفت ده. صفات معلوم دي علم حضوری، خو نه معلوم دي علم حضوری، خو نه بدیهی نه نظری، واضح. نه مراد مصدق ده، تصدیق نه مراد مصدقات دي. نو دا مصدقات من حیثیه کې چې قضیه دي، دا کله بدیهی وي، یعنی دلیل نه غواړي، لکه زید کامن. کله مصدقاتی په ذهن کې دلیل غواړي، لکه عذاب القبر حق، دا باندې به دلیل وای، لکه مونږ چې ویل. و تصدیق ایضا قسمانه، تصدیق دا رنګ دوه قسمه ده. احدهم المدی، یو بدیهی ده، الحاصل من غیر فکر و کسب، چې حاصل بلا فکر بلا کسب. دا بیا تعین وکړه چې بدی معنا لغوي نه ده، دلته واضح جلی. بدی دلته دا معنا نه ده چې حاصل بلا سببي، سبب خو یې دوره توجهات خو بکیا. دلته بدی دا معنا ده، منطقي معنا ده. بدی دا معنا نه ده چې واضح، بدی دا معنا نه ده چې بلا سبب. دوره خو سبب غواړي چې توجه کې سوچ پوکي، دا سبب خو غواړي. بدی دلته منطقي معنا ده، الحاصل من غیر فکر و کسب، چې حاصل بلا فکر بلا کسب. دا تعریف بالعام ده. فکر کسب، فکر خو ترتیب ته وایي، ترتیب امور معلومه. دا ترتیب د امور معلومه او کله تعریف یا کله دلیل. دا تعریف بالعام او عام، دا خو تصدیق بدی ده کنه. تصدیق بدی تعریف څوک؟ الحاصل، چې دا تصدیق په قضیه باندې دا حاصلی من غیر فکر و کسب بلا فکر کسب. فکر کسب خو ترتیب ته وایي چې امور معلومه جمع کې ترتیب ورکې، او دا کله بیا تعریف یا کله دلیل. دا امور معلومه که مفرداتی بیا تعریف ته، که دا امور معلومه قضایایی بیا دلیل ده. دا تعریف بالعام ده. اصل کې تصدیق بدی دی ته وایي چې حاصل بلا دلیل بس. دا فکر کسب خاص چې داسې امور معلومه وي چې قضایا وي، چې دې ته دلیل وایي. خدا عام سره تعریف وکړه. احدهم البدی، تصدیق بدی څه ته وایي؟ الحاصل من غیر فکر و نظری، چې حاصل بلا فکر بلا کسب، یعنی بلا دلیل. فکر کسب خو عام دي کنه، فکر خو ترتیب د امور معلومات وایي. اوس امور معلومات ته ترتیب، دا کله مفرداتی به تعریف، کله قضایایی به دلیل. دلیل کې قضیه کنه، العالم متغیر، کل متغیر حادث، دا قضیه دي.
نو یو دا کار وکړه چې بدی معنی وکړه حاصل من غیر فکر و نه کسب دې ته اشاره وکړه چې بدی په معنا لغوي سره نه ده چې واضح بدی په معنا لغوي سره نه ده چې سبب نه غواړي نه سبب خو غواړي توجه موجه خو بکه ودلته منطقي معنا مراده الحاصل من غیر فکر و کسب چې حاصل بلا فکر بلا کسب دا تعریف بالعام اصل تعریف بالمساوی دا ده چې بدی تصدیق بدی چاته وای چې حاصل بلا دلیل خدا عام سره تعریف وکړه چې بلا فکر حاصل فکر خو عام وکنه ترتیب امور معلومه بیا امور معلومه کله مفرداتی بیا تعریف کله قضایای بیا دلیل وثانی من نظری دوم نظری تصدیق ته المفتکر الی چې محتاجی فکر کسب تا دا بیا تعریف بالعام مراد ته دلیل ده فکر کسب یعنی دلیل وثانی من نظری المفتکر الی چې محتاجی الی فکر کسب تا یعنی دلیل ته دا تعریف ته نظریو او دفعه د سوال وکړه چې لکه دا نظری مقابله خو بدی سره نه ده ټیک ځکه نظری معنا ما يتعلق به نظر چې د سره نظر تعلقي و نظر بمعنى تفکر نظر خو تفکر ته وایي نو تفکر فکر کول دا خو بدیم غواړي نظری ته وایي نظری یو نظری دا تصدیق نظری ما يحتاج الى الفكر الى النظر والتفکر تفکر فکر کول نو فکر کول سوچ کول دا خو بدیهی هم غواړي نو نظری مقابله بدی سره نه ده ټیک نظری په بدیم صادق ده دا وای نه سړی نظری دا معنی نه ده المفتکر الی چې محتاج فکر کسب ته یعنی دلیل ته مثال الاول الكل عضو من الجزء واللسان نصف الاربع ومثال الثاني العالم الحادث حادث مثال الاول مثال د تصدیق بدی دا قضیه ده الكل عضو من الجزء نو کل مبتدا عضو من الجزء خبر دا قضیه مصدقه ده دا قضیه ده مصدقه ده یعنی تا ذهن کې د من حیثیه کې بر په قیام کې تصدیق پیدا شي په دې قضیه چې الكل عضو من الجزء خدا قضیه چې دا الكل عضو من الجزء دا مصدقه ده تا تصدیق ده په خدا چې دلیل نه غواړي بعد تصور معنی الكل والجزء چې ته کله جز تصور وکې معنی زده کې بس بیا خو دلیل نه غواړي ځکه کل تمام اجزا ته وایي دا کوم جزء چې مقابله کې ده دا کل کې پروت ده دا جز خو یوازې یو جز ته وایي کل کې خو دغه جز هم پروت ده نور اجزا ور سره دي نو بیا ظاهره خبر ده چې کل اعظم من الجز ده او دا تصدیق څه ده چې کل اعظم من الجز ده دا قضیه مصدقه ده من حیثیه کې برتا ایزان ده په دې قضیه باندې قیام کی ځان ده دا دلیل نه غواړي والاسلام نصف الاربع دا بل قضیه تا تصدیق ته په دې قضیه چې دوه دا نیم دي شلور دي ځکه چلورو کې خو دوه مثل دي اسنان یو مثل ده اربعو کې خو دوه مثل دي کنه دوه اسنان دي اسنان خو یو مثل ده نو دوه مثل خو زیات دی ونه دا خو زیره خبر ده ولی اسنان نصف الاربع دا تصدیق ده و دا تصدیق تا تحصیل ده بلا دلیل و مثال ثانی دو مثال څنګه ده العالم الحادث العالم حادثون دلته نسخه لیکل و مثال ثانی العالم الحادث دا منشأ مثال ده اصل قضیه ده است العالم حادثون و دا العالم حادثون باندې تا تصدیق ده او دا العالم حادثون قضیه مصدقه ده و دا دلیل نه غواړي دلیل غواړي وثانی موجودون الله سبحانه موجود ده دا قضیه ده تا په ذهن کې من حیثیه کې دا مصدقه ده تا تصدیق ته په و دا قضیه مصدقه دلیل غواړي و نحو ذالک دنیا په ډکه ده یو دا مثال خو نه ده ټول فقه کې مسله چرواغلی هر مسله مزدا نظری ده تصدیق نظری ده الوضوء فرض بیا کنز عبارت البيع دا تصور مبادله المال بالمال بالتراضي
دا یعنی قضیه ده، دا مصدقه اطراف تصورات دي. بیا ځه پسې داسې اخیر پورې اصول فقه حدیث قرآن هر یو ټکی تصور ده، جمله تصدیق ده. باندې ورته تصدیق کیا کنه. بیا تصدیق کله بدیهی وي، تعریف نه غواړي دلیل، دا کله بیا نظری وي. مثال ثانی العالم حادثون یو وثانی موجودون، دا دوه تصدیق دي. په العالم حادثون خدا باندې به دلایل وای، دارنګه الله موجود ده، دی باندې به دلیل وای. او دلایل خو تاسو ته معلوم دي، شرکای دی وای. عالم حادث ده، دی باندې دلیل وای. دا سی وای اذ العالم عیان و عرض، عالم عین ده، عرض ده. عین چاته وای؟ قام بذاتی، چې بذاتی قائمی، یعنی ذات قائمی لوجه د ذات نه لوجه د محل نه وړي. لکه تعین قام بذاتی، ذاتو قائم بذاتی. تا ذات چې ده جسم قائم بذاتی، دا قائم ده په خپل ذات سره، لا بالغیر، نه محل لوجه، محل نه غواړي. کوم محل اصطلاحي. محل اصطلاحي دی ته وایي چې حال نه تنه جدا کیږي، حال ورته محتاجی محل ته، دې ته محل اصطلاحي وایي. حتی که حال محل نه لره کې کان معدومن، به حال سره ختم شي، معدوم بشي. که سواد فی المحل، لکه دا تورواله له سورواله، تا ذهن کې راځي دا سورواله. یو دا چې ګوتې وری دا خخته جوهر ده، یا دا رنگ ته ګوتې وری دا هم جوهر ده. نه کم نظر کې چې راځي رنگ، دا عرض ده. و دا قائم د محل پورې. څنګه قائم د محل پورې؟ محتاج د محل ته. دا سه محتاج ده چې وجود رابطی وجود فی نفسی ده، یعنی چې ربط خخت سره واخلې دا د خپل وجود ده. که ربط کټ کې نو خپل وجود بیا ختم شي. که ربط دې سوروالی د خخت نه کټ کې نو وجود فی نفسی بیا ختم شي، لخسره به وینه بیا. نو دې ته وایي عرض. جوهر چاته وایي؟ عین چاته وایي؟ قائم بذاتی، ذاتو قائم بذاتی، چې ذات قائمی ذات لوجه، لا بالمال، مال لوجه نه. لکه تا ما وغیره دا ټول جواهر دي، عین دي. ذاتو قائم بذاتی لا بالمال، مال ته نه محتاج. محل ته احتیاج څه معنا؟ محل ته احتیاج دا معنا که محل نه کټ کې به ودا معدوم شي. لکه دا سورواله چې په تا نظر کې راځي خخته کې، دا عرض ده. څه معنا؟ عرض څه معنا؟ وجود فی نفسی هو وجود رابطی. د خپل وجود دا ده چې ربط خخت سره واخلې. که ربط کټ کې به وجود فی نفسی ختم شي، دې ته اوس عرض وایي. عین چاته وایي؟ قام بذاتی، چې ذات قائم بذاتی وي، یعنی نه محتاج محل ته. که ته مونږ خو محتاج محل ته په ځمکه ناستو، کاټ باندې ناستو. نه دا نه د احتیاج محل ته. احتیاج محل ته دا ده وجود فی نفسی هو وجود رابطی، چې خپل وجود دی چې ربط محل سره واخلي. که ربط کټ کې به خپل وجود ختم شي، او تا ما دلته ناستو دی جنم ربط کټ کو لاړ بشو الته، مونږ خو نه ختمېږو. دا خاصی لغوی مکان ده، بمعنی ما یعتمد علی المتمکن، چې مونږ ټیک لګولی. دا اصطلاحي محل نه ده. اصطلاحي محل دا ده وجود فی نفسی هو وجود رابطی. خپل وجود د حال دا وجود رابطی فی المحل. خپل وجود دای چې محل کې واخلې، که محل نه کټ کې به وجود فی نفسی ختم شي. لکه دا سرواله خخته کې وجود فی نفسی هو وجود رابطی. خپل وجود دا چې دا خخته کې ده. حتی که وجود رابطی کټ کې به وجود فی نفسی ختم شي، لسره به عین خرابت ته کټ. امون تاسو عینو قام بذاتی، مونږ نه مال ته محتاج. ټیک تزمه کې باندې مو ټیک ته خدا خو مکان لغوی ده. با معنا ما یعتمد علی المتمکن. تاسو نه چې وجود فی نفسی وجود رابطی، چې مونږ وجود فی نفسی دا چې ربط موزمه کې سره، حتی که ربط موزمه کې نه کټ کې به مونږ فی نفسی وجود ختم شي. نه دا نه سودی نه لاټ بل دي ته
موږ نه ختمېږو وجود فی نفسی مو نه د وجود رابطي نو دا معنا چې سره قید داسې وایي چې العالم عین و اعراض عالم عین ده اعراض ده ولې ځکه عالم به خالی نه یا به کام بذاتی ذاتو قائم بذاتی ذات په خپل قائمي په اعتبار د ذات لا بالمحل محل ته باندې محتاج ایا به محل ته محتاجي اول تعین وای دوم ته عرض وای عرض سات وای چې محل ته محتاجي دې څه معنی محل ته محتاج چې وجود فی نفسی وجود رابطی فی نفسه وجود داوی چې ربط واخلې محل سره که ربط کټ کې به وجود فی نفسی ختم شي که سواد فی الجسم لکه دا تورواله چې تا په نظر راځي دا جسم کې ده تورواله چې تا په نظر راځي دا څنګه چې ته ګوتې وری چې ګوتې وری دا خو جوهر ده غوښه دا د تورواله چې پکې ده دا هم غوښه کې ده دا هم اجزا دي دا خو جوهر ده نه تا په نظر چې راځي دا عرض ده دا عرض ده وجود فی نفسی و وجود رابطی دې وجود فی نفسی دا دا چې ربط واخلې مال سره که محل نه کټ کې ربط کټ کې بیا به وجود فی نفسی ختم شي دا عرض ده بیا وایي شرکایت والکل حادثون عینم حادث تا عرضم حادث تا عین حادث تا اسمانون ازمکه ټول آیان کام بذاتی دا ټول حادث دي عرضم حادث تا عرض څنګه حادث تا بیا عین څنګه حادث تا عرض ځکه حادث تا بعضو بالمشاهده بعضو خود تو ویني چې حادث دي اتا په سترګو کې حدوث تا کزو عبادت ظلمت لکه ګوره تیروي بیا رڼا راشي نوې راشي شپه وه تیاره وه اوس رڼا راله نو دا زو عبادت ظلمت دا رڼا چې تیارې نه بعد راله خو دا خو ته وینې چې حدیث ته ځکه حدیث چا ته وایي مسبوق بلادم چې مخکې نه بیا پیدا شي نو خو رڼا نه وه بیا پیدا شو چې رڼا نه وه پیدا شو خو دې ته حدیث وایي که نو دا خو بالمشاهده دا خو ته په سترګو وینې چې حدیث ته که زو عبادت ظلمت لکه رڼا تیارې نه بعد چې پیدا شوه تا ولیدله چې نه وه پیدا شوه چې نه یا پیدا شي خو دې ته حدیث وایي دا خو ځکه حدیث دي و بعضو بطریان ضد بعضې حدیث دي په طریان د ضد سره لکه دا تیاره دا شپې والا تیاره دا ولې حدیثه ده ځکه ضد پر رالی که نه ضد پر رالی ضد رڼا وه رڼا راله په نو طریان د ضد رالی رڼا پر راله نو ظلمت ختم که وما جاز عدمه امتنا کدمو اچا عدم چې جایزی یخ کدم ممتنی اچا عدم چې جایزی چې ورک شي امتنا کدمو بیا قدیم نشي کېدای قدیم خو دې ته وایي چې عدم ممتنی عدم نه پراځي نو ګوره عالم آیان دي اعراض دي عین حدیث ته څنګه آیان اعراض دي کام بذاتی عین ده کام بالمحل دا اعراض ده والکل حادثون عین حدیث ته عرض حدیث عرض ولی حدیث ته بعضو بالمشاهده و بعضو بطریان ضد بعضو مشاهده سترګو کې حدیث دي نه یا پیدا شي بعضو باندې ضد راشي عدم پر راشي وما جاز عدمو امتنا کدمو حدیث نو عرض خو حدیث دي دا آیان ولی حدیث دي ځکه آیانو پورې خو دا اعراض قائم دي دا اعراض دي دا خو آیانو پورې قائم دي اچھا پورې چې حدیث قائمي حدیثي دا اسمانونه ازمکه دا رڼاګانې تیارې ګرمي یخني دا حدیث ټول دو پورې قائم دي کنه اسمان د کت ازمکه وغیره تا ما دا ټول جواهر دا حدیث دي ځکه دو پورې اعراض قائم دي اعراض حدیث دي اچھا پورې چې حدیث قائمي حدیثي اذ لو ثبت فی الازل ولی کدا ازل کې راشي دا آیان ازل کې راشي ازل کې نو دو پرې دا حوادث قائم دي کنه دي قائم که حوادث پورې قائمي دو ازل کې وي نو لازم سے ازلیت الحوادث بیا خدا حوادث په ازل کې رااله وتالي باطل ازلیت حوادث خو باطل حدیث چې ازل کې وي حدیث خو وایي دته چې لا یزال کې وي ورستای ازل کې نه
اکه چېرته داسې چې دا ازل کې نه وي نو لازم شو خیل و د اعیانو اعراضونه بیا خو اعیان اعراضونه خالی شو و تالی باطلون مونږ ویلو چې دا اعراض خو اعیانو پورې قایم دي نو دا دلیل شه دی خبره چې اعیان حادث دي ځکه دو پورې دا حوادث قایم دي اچھا پورې چې حوادث قایمي دا ګرمي یخني تورواله سپینواله چا پورې چې حوادث قایمي حادثي اذ لو ثبت فی الازل کدا ازل کې راشي د اعیان نو دا حوادث ور سره دي کنه دي که حوادث ور سره بیا خو لازم شو ازلیت ته حوادثو بیا خو دا حوادث هم ازل کړاله بیا خو حوادث ازل کړاله نو ازلیت ته حوادث رااله و طالباتن اکنه دا حوادث نه ور سره نو لازم شو خلو د اعیانو د اعراضونه بیا خو اعیان اعراضونه خالی شو و طالباتن اعراضونه خو اعیان نه دي خالی اعراض خو اعیانو پورې قائم دي دا بے ځای خبر شو خجی او مثال ثانی الله محادث و ثانی موجود الله موجود ده الله موجود ده پر دلایل او تاسو ته پته ده چې الله موجود ده پر دلایل سره قید وای دا تصدیق چې تاسو له دا په دلیل حاصله فائدہ و اذا علمت ما ذکرنا ان نظریات مطلقا تصوريا كانت او تصدیقیت مفتکرا الى نظرین و فکر اوس دغ فصل نتیجه باسي چې نتیجه دا مقصود منطقي ده دا زوړ فصل دا اوس مونږ ویل دی نتیجه باسي نتیجه دا شو چې دا وایي چې ګوره تصور نظری یا تصدیق نظری دا خو به تاسو له فکر نظر نه فکر نظر په معنا لغوي سره نه ده چې سوچ بلکې فکر و نظر ترتیب د امور معلومه ده امور معلومه کله مفرداتی لکه جنس فصل دا ته به ترتیب ورکې پیدانه تعریف جوړیږي اکل امور معلومه قضایا وي اته به ترتیب ورکې پیدانه دلیل جوړیږي نو تصور کا نظری وی ک بدی ک تصور نظری وی ک تصدیق نظری وی ک تصور نظری وی یعنی مفردات نظری وی لکه انسان بکر الاخری وضو صلات رمضان حج اینه دا مفردات نظری دا مفردات نظری وی نو تصورات نظری وی یعنی مفردات نظری وی بس دا مفردات چې نظری دي دا وته په تعریف حاصله یا قضایا نظری وي دا وته په دلیل حاصله دغه تعریف دلیل ته وایي فکر نظر یا دا تصورات نظری وي تصدیقات نظری وي دا وته نظر نه حاصله نظر فکر نه نظر چاته وایي امور معلومه ته وایي امور معلومه کله مفرداتی هغه ته به ترتیبونه ورکي جنس فصل ته به دا تعریف اکل قضایا وي هغه ته ترتیب ورکي بيدا قياس استقرا تمثيل بس بیا وتا حاصله په دغه تصور نظری او تصدیق نظری تصور نظری باسیله یعنی متصور نظری تصدیق نظری باسیله یعنی مصدق نظری اکزیه باسیله کنه په دلیل تعریف سره باغ مفرد حاصله کنه نو تعریف سره باسیله متصور حج متصور ده په تعریف سره باسیله متصور صلات په دلیل سره باسیله مصدق قضیه چې الله موجودون فإذا علمت ما ذکرنا دا نتیجه وته کله چې معلومه کړه هغه خبره چې ما ذکر کړه چې مې ذکر کړه چې نظریات دا نظر غواړي نظریات تصور نظری دا که تصدیق نظری دا نظر غواړي تصورات پر نظر تعریف ده تصدیقات پر نظر دلیل ده مراد تصوراتونه متصورات مراد تصدیقاتونه مصدقات قضیه مجهوله کنه تصدیق نه حاصل تاسو مفردات سړی ته مجهولی به با په تعریف حاصل کې ادبل په دلیل حاصل ان نظریات مطلقاً نظری مطلقاً تصوریان کانت او تصدیقیان کدا نظریات تصوری وی که تصدیقی وی یعنی متصوراتی که مصدقاتی متصوراتی لکه جنس فصل مصدقاتی لکه قضایا
مفتکرتون الی نظر و فکر، تا محتاج دی نظر فکر ته. فلا بد لک ان تعلم معنا نظر، په کار ده چې ته معلوم کې معنا د نظر، چې نظر خو پیژنې، ځکه نظری موقوف ته په نظر، او موقوف به د موقوف له نه حاصلېږي، موقوف له خو به حاصله چې نظر ده. و نظر چاته وایي؟ فکل النظر فی اصطلاحهم عبارتون. بس دی.